لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی، لاس کې کاڼي نیولې ورته وایي چې کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایا کنه زما د لاس کې څه شی دی وای. نو هغه ورته وایي چې زه وایم چې ستا لاس کې څه شی دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپله ووایي. ابو جهل لعین ورته وایي چې زما لاس کې څه دی دا په خپله نشي ویلی دی ووایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره یې ورته وکړه نو د لاس دننه نه آواز راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د ابو جهل پلاس کې کاڼي یو او دومره یو. ابو جهل هغه کاڼي په ځمکه راوویشته ویلې په دې جادو چلولو. داسې داسې معجزات داسې معجزات. یو ښکاری دی یو اوسۍ نیولې ده او دا اوسۍ چې ده چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی مې وایي چې مونږ د ده په ناموس قربان یو، مونږ هم د دې ښکاري شو. داسې معجزات عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبې په خوا کې را جمع شو. ټول قوم د مکې دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېده او د 14 سپوږمۍ